السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. قدرمنو دوستانو، مرګ یو تریخ حقیقت ده له کوم څخه چې د بچ کېدلو هیڅ امکان نشته. کله چې د انسان آخري وخت راشي، بیا که هغه بادشاه وي او که غلام، که وزیر وي که فقیر، هیڅوک ترې ځان خلاصولی نشي. کله چې مرګ راشي نو بیا خامخا راځي. مرګ ځان ته لاره پخپله جوړوي، بلکې ویل کېږي چې مرګ پخپله د ژوند تر ټولو غټ محافظ دی، یعنی ساتونکی دی، ځکه چې تر څو مرګ نشي را ژوند محفوظ وي. ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې تر مرګ یو څو ورځې مخته انسان ته کوم خوب راځي او د هغو خوبونو څه حکمت وي او مطلب یې څه وي. په دغه اړه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څه فرمان ده، نو د دې لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. او که تاسو زموږ په چینل نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو نه مخکې ورسیږي. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې انسان ته تر مرګ 40 ورځې مخته څه رقم خوبونه ورځي او آیا دا خوبونه حقیقت دي او که نه دي. د دې په اړه به تاسو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو فرمان بیانوم، کوم چې د یو کس په پوښتلو سره حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیان کړی وو. یوه ورځ د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خدمت کې یو کس حاضر شو او سوال یې وکړ چې ای امیر المؤمنین، زما یو ملګری و کوم چې نن مړ شو، مګر هغه به تر مرګ مخته داسې خبرې کولې چې داسې معلومېدل چې شاید هغه ته د خپل مرګ په اړه معلوم و او هغه ته مرګ نږدې معلومېدل. آیا تر مرګ مخته انسان ته معلومات وشي چې هغه مړ کېږي؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وفرمایل، ای سړیه، یاد ولره الله تعالی ځینو خلکو ته د عالم ارواح یا عالم الملکوت په ذریعه داسې علم د خوب په ذریعه ورکړي چې هغه ته د راتلونکي مصیبتونو په اړه خبر ورکړل شي، هغه هم د یوې اشارې په صورت کې، خو اکثره وخت انسان ته واضح علم ورکړل شي. نو هغه کس ترې وپوښتل چې ای امیر المؤمنین، په خوب کې هغه انسان ته کومه اشاره ورکړل کېږي او کومې نظارې ولیدل کېږي؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې په خوب کې دا ښکاره کېږي چې هغه انسان په سفر روان وي او د هغه لباس د سپین رنګ وي او په هغه سفر کې له هغه سره هغه خلک هم وي کوم چې هغه ډیر وخت مخته مړه شوي وي، یعنی د هغه خپل خپلوان چې مخکینی مړه شوي وي هغه هم له هغه سره په سفر کې موجود وي او هغه ورته وایي چې بس تا سفر نور ختمېدونکی دی. نو هغه کس ترې پوښتنه وکړه چې ای علی رضی الله تعالی عنه، که چا داسې خوب ولید نو څنګه باید معلوم کړي چې دا خوب رښتینی دی او که شیطاني؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وفرمایل، هر کله چې ته داسې خوب ووینې، کله خوب را پاڅېدو وروسته دې ډار محسوساو، نو پوه شه چې هغه خوب شیطاني دی. مګر کله دغه خوب را پاڅېدو نه وروسته ته مطمئن ښکارېدې او له مرګ څخه دې ویره نه محسوسوله، نو پوه شه چې دا حقیقي خوب دی. محترمو دوستانو، خوب یو حقیقت ده د کوم په اړه چې د هیڅ چا انکار نشته او د خوبونو قسمونه هم مختلف دي، ځینې بې تعبیره وي او ځینې تعبیري خوبونه وي. ملګرو، الله تعالی له خپلو بندګانو سره مینه لري. انسان مرګ ته د ختمېدلو نوم ورکوي، مګر په حقیقت کې مرګ د یو حقیقي ژوند په طرف د انسان د وړلو لپاره ده. مرګ باید ختمېدلو ته نه وویل شي، ځکه الله تعالی انسان ته یو الهامي خوب ښکاروي ترڅو د هغه له زړه څخه د مرګ ډار ختم شي او تر مړینې مخته په خپله اصلاح ولګیږي او معافي وغواړي. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله پامان.